اکثر زنانه د خپل سر دا ویښته خرڅوي، یعنی هغه ویښته کوم چې د دې سر نه د ګومنځ په ذریعې سره اوتې وي نو دا بعضې زنانه خرڅوي. آیا د دې خرڅول جایز دی که ناجایز دی؟ په دې کې ګناه شته دی که نه؟ نو دې حوالې سره زه تاسو سره یو څو ضروري خبرې کوم. کوشش وکړئ زما عزتمندو دا ویډیو ضرور وګورئ او خپل زنانه د دې خبرې نه خبرداره کړئ. ټیک شوه جي؟ نو زما عزتمندو تاسو به کتلي وي اکثر په دې علاقو کې په دې کلو کې د کباړیان ګرځي راګرځي او ورسره خپل ماشومان هم وي او دا ماشومان بیا کورونو ته ورلیږي، هر یو کور ته ورلیږي او هلته د زنانو ته دا ماشومان بیا وایي د زنانو ویښته راکوي، تاسو ته به موږ پیالې درکو یا به پې درته څه نور لوښي موښي ورته یاد کړي چې دا به پې درکو او یا ورته وایي چې پیسې به پې درته درکو. نو بس دا بعضې زنانه ورته بیا خپل ویښته ورکړي چې کوم د دوی سر نه اوتې وي، هغه ویښته ورته ورکړي او بس پیسې ته نه واخلي له 100 روپۍ یا ته پیالې میالې یا نور څه لوښي ته نه واخلي. نو زما عزتمندو په غور سره دا خبره واورئ، زنانو دپاره خپل ویښته خرڅول حرام دي زما عزتمندو، سخته ګناه ده په دې کې، دا ناجایز دي. که زنانې خرڅوي دا خپل ویښته او که سړي د زنانو ویښته راواخلي دا خرڅوي دا هم ګناه ده، سخته ګناه ده. دا یو څو خبرې په غور سره واورئ زما عزتمندو. یو ټول ناول خبره زنانو دپاره دا په غور سره واورئ، زنانو دپاره څنګه چې خپل مخ پټول پردو سړو نه فرض دی که نه، دغه شانتې د زنانو دپاره هغه ویښته کم چې د دوی په سر باندې موجود دي لګېدلي دي دا هم پټول پردو سړو نه فرض دي او دغه شانتې هغه ویښته کم چې د دوی سر نه کټ شوي دي یا د دوی سر نه اوتې دي دغه ویښته هم د پردو سړو نه پټول فرض دي په دوی باندې او پردو سړو ته ښودل دا حرام دي. نو څنګه چې زنانه ته خپل مخ پردي سړي ته ښودلو باندې سخته ګناه میلاویږي، همدغه شانتې ګناه دې ته په دې خبره باندې هم میلاویږي چې دا د خپل ویښته خرڅ کړي او دا خپل ویښته بیا خلکو ته ښی راښیي، هغې ته یې چې ورکړله خو هغوی ورته ګوري راګوري به نه څه. زما عزتمندو یو دا خبره شوه. دویمه خبره د انسان د جسم چې څونه حصې دي که نه دې کې یوه حصه هم خرڅول جایز نه دي ښه، دا ټول په ټول حرام دي د دې خرڅول زما عزتمندو. تر دې پورې چې وینه چې ده که نه وینه هم څوک خرڅولی نه شي، که چاته سخت ضرورت شو خلک بل کس ورته ورکولی شي خو د الله تعالی د رضا دپاره به ورکوي، فری به ورکوي، په پیسو به نه ورکوي. نو زما عزتمندو د انسان دپاره د جسم یوه حصه خرڅول هم جایز نه دي، دا ټول په ټول خرڅول حرام دي زما عزتمندو. او بله خبره تاسو ته پته ده په دې باندې دی بیا څه کوي، دې کې څونه احتمالات شته دی، په دې باندې دی بیا جادو هم کولی شي غس تاسو په دې ویښتو باندې. تاسو نه خو یو سی ویښته اوس پته نشته چې دی پیال ته بیا څه کوي، جادوان به پې دلو کي، کورې جادوان به پې دلو کي، بس تاسو کورونو کې بیا پریشانې وي. نن سبا ولې هر طرف ته پریشانی ده، هر څوک وایي چې زموږ کور کې پریشانی ده، نه اتفاقي ده، جنګ جګړې دي په کور کې. نو راضي به نه چې د اسلام په خبرو باندې څوک عمل نه کوي، اسلام په احکاماتو باندې څوک عمل نه کوي. زما عزتمندو زنانو دپاره دا خبره بیا وایي زما عزتمندو او دې پسې درته بیا وایم هم چې دې سره څه کول پکار دی دې ویښتو سره، خو دا خبره په غور سره واورئ د زنانو ویښته خرڅول حرام دی زما عزتمندو، دا هرګز مه خرڅوئ. ښه اوس دغه ویښتو سره څه کول پکار دی؟ زنانو د سر نه چې کوم ویښته وځي که نه دې سره څه کول پکار دی؟ دا به سوځو که دا به چرته غورځو که دا به څه کوو؟ زما عزتمندو د انسان د جسم ټولې په ټولې حصې چې دي هغه محترمې دي، هغه قابل احترام دي، هغه عزت واله دي. نو په دې وجه د انسان د سر ویښته چې دي که نه دا سوځول ناجایز دي. ښه واورئ دا ویښته چې دا سوځول ناجایز دي، ښه سوځئ به نه. اوس دې سره څه کول پکار دی؟ نو دا چې دي که نه ټولو نه بهترین او غوره خبره دا ده که نه چې دا ویښته راواخلئ او چرته یو ځای کې ښخ کړئ، دا ډېره بهترینه خبره ده. د انسان د سر ویښته هم او دغه شان دی چې کله دا نوکونه کټ کړي که نه دا هم انسان دې راواخلي او چرته یو ځای کې ښخ کړي، دفن یې کړي، نو دا ټولو نه بهترینه خبره ده. صحیح شو؟ او که داسې ممکن نه وي بیا دې راواخلي چرته داسې ځای کې دې وغورځئ چې هلته پې د انسانانو نظر نه لګي، دغه ځای کې دې وغورځئ. صحیح شوه جي؟ نو دا یو څو خبرې وې زما عزتمندو، کوشش وکړئ دا ویډیو ډېره شیر کړئ، ډېره شیر کړئ، هر طرف ته شیر کړئ چې ټول خلک او خاص کر زنانه د دې نه خبردار شي او د دې ګناه نه خپل ځان محفوظ وساتي. ټیک شوه جي؟ الله رب العزت مو خوشحاله باد ساته. دعاګانې کوئ، دعاګانې به کوو. الله پامان.